السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیلا صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو موږ فیسبوک پیج جوړ کړو، راځو نن په هغه موضوع باندې بحث کوو او نن تاسو ته هغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موږ فیسبوک پیج جوړ کړو. نو ګرانو ملګرو، مخکې له دې چې د فیسبوک پیج جوړولو طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ. راځم نن تاسو ته د فیسبوک پیج جوړولو طریقه ښیم. تاسو به په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. ګران ملګرو، کله چې په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړو نو په دې کونج کې تاسو ته دغه درې خطونه ښکاري، بیا په دې تاسو کلیک وکړئ. زه په دې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته دلته پیج راځي، دغلته. نو تاسو به په دې پیج باندې کلیک وکړئ. پیج کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغلته بره کریټ علامه ښکاري، بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته دلته ګیټ سټارټ راځي. ګران ملګرو، تاسو به بیا ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په ګیټ سټارټ کلیک وکړو نو دلته تاسو ته وایي چې تاسو د فیسبوک پیج نوم څه دی، تاسو په کوم نوم فیسبوک جوړوئ. بس تاسو به دلته راشئ او خپل د خوښې نوم به ورکړئ، د هر څه په نوم چې تاسو فیسبوک پیج جوړوئ. مثلا زه ورته راځم دلته یو نوم ورکوم چې غوره کیسې مثلا یو نوم زه ورکوم غوره کیسې، او تاسو کولی شئ چې هر څه نوم ورکړئ. بیا نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري نیکسټ، بیا په دې تاسو کلیک وکړئ. لږ صبر ورته وکړئ. بیا تاسو ته دلته وایي چې ستاسو دغه مثلا کوم پیج چې دی د څه مربوط کېږي. تاسو به دلته ورته کټګوري انتخاب کړئ، که چېرته ستاسو چېرته طبابت برخه کې دا هیلت ورته انتخاب کړئ، او که تاسو چېرته میوزیک وي یا سندرې یا دغه، نو تاسو بیا دا ورته انتخاب کړئ. دغسې ډېر کټګوریان دي، تاسو دلته کولی شئ سرچ یې کړئ. زما مثلا زه به همیشه په کیسې پورته کوم، نو زما د اتر راځي، یعنی لیکوالۍ برخه ده، زه ورته دلته انتخابوم. ستاسو ډیجیټل مارکیټینګ هر څه وي همغه ورته انتخاب کړئ. زه ورته دغه اتر انتخابوم، ځکه په دې کې زه کیسې پورته کوم، نو زه ورته اتر انتخابوم. بعد د هغې نه تاسو دلته کتلی شئ چې تاسو ته کریټ بټن ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ او لږ صبر به ورته وکړئ تر څو زموږ دغه پیج اوس دغه نوم باندې جوړ شي. نو بالکل ګران ملګرو، مونږ بل قدم ته لاړو. په دې قدم کې به ګران ملګرو تاسو کوم یو انتخاب، یو دی چې پرموټ یور پروډکټس اور سروسز، او دویم چې دی تاسو ته وایي چې کریټ کنټینټ ان کانټیکټ وذ فن. نو په دې لومړی چې دی مثلا که چېرته تاسو بزنس یا کوم سازمان لرئ او یا بزنس کې غواړئ چې خپل تولیدات مثلا خرڅ کړئ یا واخلئ او یا هغه د پرمختګ ورکړئ، نو تاسو بیا دا انتخاب کړئ. خو هغه پرېږدئ ګران ملګرو. په دې دویم کې که تاسو غواړئ خپل ملګرو سره معلومات شیر کړئ او غواړئ نور ملګري خپل معلومات څخه یا خپل پوسټونو څخه یا خپل لیکنو څخه باخبر کړئ، نو دا انتخاب کړئ. په دې ډول ډېرو خبرو نه تېرېږو، دغه دویم انتخاب کړئ تاسو، او بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. تاسو ته بیا داسې راځي زموږ فیسبوک نوم تاسو کتلی شئ چې موږ دلته ورکړی و چې غوره کیسې. نو تاسو کولی شئ په دغه عکس علامې باندې کلیک وکړئ او دلته ورته عکس انتخاب کړئ، یو دغه مخامخ عکس او بیکګراوند عکس دواړه. خو زه یې اوس نه انتخابوم، که تاسو هر عکس په خپل ګالري نه ورته انتخاب کړئ او بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. زه اوس ورته نه انتخابوم، فقط تاسو ته طریقه ښیم. نو نیکسټ باندې زه کلیک کوم. کله چې مې په نیکسټ کلیک وکړو نو تاسو ته دلته ګورئ چې ماته یو بل علامه راځي د انوایټ فرینډس په نوم. نو دلته وایي چې تاسو سره کوم ملګري دی هغه دې پیج د وباله. نو انوایټ فرینډ باندې کلیک کوم، ما سره مثلا دغه 4 فرینډ دي او سلیکټ آل ورته انتخابوم او سینډ انوایټ. چې کله دا کار مو وکړو ګران ملګرو، بیا نیکسټ بټن باندې به لاندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې بیا په دې کلیک وکړو نو تاسو بیا هم په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او سی مور سجیشن دی دا مو ګورئ، بس نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته دلته راځي چې پیج نوټیفیکیشن آن یور پروفایل. تاسو په کله چې آی ډي خلاص وي هلته هم تاسو ته دغه د دې
کوم خبرتیا راځي او کنه چې څوک لایک کوي مثلا کمنټ کوي یا نور معلومات تاسو دلته په لکه نوټیفیکیشن راشي او کنه یعنی هلته خبرتیا زه به تاسو ته زایم خیمه نو که چېرته غوښتل مو خو دا په عادي حالت کې دغه دواړه پرېږدئ او بیا لاندې ډن باندې کلیک وکړئ نو لږ صبر ورته کوو زموږ پیج جوړ شو اوس پیج ته داخل کیږو نو تاسو وګورئ زموږ پیج بالکل ښایسته جوړ شو او تاسو کتلی شئ چې 0 لایک دي او 0 فالوورس دي نو تاسو کولی شئ چې هلته مکس کېنغوستو دې ځای نه هم تاسو عکس کېښوستلی شئ تاسو دلته سټارټ ټور تاسو ته طریقه او هغه لار او مسیر تاسو ته ښیي چې په دې سټارټ ټور باندې تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته داسې دغه ښیي تاسو به نیکسټ او نیکسټ کوئ او ډن به کوئ نو تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو عکس هم تاسو دې څخه ایښودلی شئ هغه ستاسو خپل خوښه ده پروفایل عکس او دغه شات عکس نور تاسو کتلی شئ دلته زموږ پیج چې دی اتر دی او مثلا دغه نور زموږ پیج بالکل په مکمل ډول سره جوړ شو تاسو که نور تغییرات پکې کوئ سټوري او دا شیان پکې لګوئ نو هغه ستاسو پورې اړه لري نور په اباوټ کې تاسو کولی شئ نور خپل معلومات هم اضافه کړئ دلته راشئ او تاسو کولی شئ چې ایډیټ پبلیک باندې وبخئ ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې کلیک وکړئ او دلته خپل نور معلومات هم پورته کړئ دلته خپل ادرس پکې ورکړئ خپل نمبر پکې ورکړئ او همدغسې ستاسو دا پیج مثلا څو وخت خلاص وي ساعت ورته انتخاب کړئ 40 ساعته خلاص وي بعض وخت خلاص وي ستاسو کرنسي سروسز دا ټول تاسو کولی شئ ورکړئ ډسکرپشن یا بایو تاسو دلته څه ورکوئ هغه هم تاسو ورکولی شئ نو خپل نور معلومات تاسو دې څخه ورکولی شئ د فیسبوک پیج زموږ بالکل جوړ شو په مکمل ډول سره نور خپل معلومات تاسو دې ځایونو څخه ورکولی شئ کوم چې ما تاسو ته وښودم هغه لومړی چې هغه تاسو ته علامه راغله هغه خبرتیا تاسو ته په دې ځین کې که چېرته ستاسو پروفایل خلاص وي نو تاسو ته بیا د ستاسو د دغه پیج دغه کوم خبرتیا چې تاسو ته دلته راځي چې مثلا چا لایک او چا کمنټ وکړو نو تاسو ته بیا هلته راځي چې په هغې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو د فیسبوک پیج ته داخل کیږئ دا وي د فیسبوک پیج جوړولو طریقه ډېر په اسانۍ سره تاسو په دې طریقې سره جوړولی شئ بالکل ښایسته نو دا و د فیسبوک پیج جوړولو طریقه چې ما تاسو ته در ښودله که چېرته دغه ویډیو ستاسو خوښ شوی وي ګران ملګرو نو لایک حتما ورکړئ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل بیا هم سبسکرایب کړئ د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او هر انتخاب کړئ تر څو زموږ دغسې معلوماتي ویډیوګانو څخه زر باخبره شئ که تاسو چېرته کوم پوښتنه یا غوښتنه درلوده نو موږ ته د کمنټ په برخه کې ولیکئ موږ تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه جواب درکوو زموږ نننۍ ویډیو همدومره ګران ملګرو تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ماته اجازت راکوئ د الله په امان